مینوالو سلامونه، زه هدایت کامران یم او تاسې ګورئ آیا پوهیږئ یوټیوب معلوماتي چینل. دغه وکړنې مو جذاب او ښکلي ښکاره کوي. د جذابیت لپاره ډېرې لارې شته، خو تر ټولو مهم شی د انسان په جذابیت کې د هغه پوهه ده. څومره چې د پوهه او مطالعه ډېره وي، خلک دې له مجلسه خوند اخلي، خو له دې سره سره ځینې نورو مهمو ټکو ته هم باید پام وکړئ تر څو نور هم جذاب ښکاره شي او پر خلکو اغیز وشیندئ. په اوس وخت کې هر څوک غواړي چې جذاب او ښکلي ښکاره شي، خو زیاتره خلک په دې نه پوهیږي چې د جذابیت لپاره باید څه وکړي. هغه خلک چې جذاب وي پر خلکو یې اغیز هم ډیر وي او په ورځني ژوند کې بریالي هم وي. نو که غواړئ چې ځان جذاب او ښکلي ښکاره کړئ، نو دغه کړنې راسره تعقیب کړئ. لومړی، مسکا هیڅکله مه هېروئ. زموږ زیاتره خلک دا خوښوي تر څو ځانونه په مجلس کې درانه او سنګین ښکاره کړي. دوی مسکا نه کوي او تندی به یې تل تریو نیولی وي. که تاسو هم دا عادت لرئ، نو همدا نن یې پرېږدئ او د تریو تندي پر ځای په خوله یوه وړه مسکا غوره کړئ، ځکه مسکا ستاسو له جذابیت سره ډیره مرسته کوي. دوهم، د بدن حرکتونو ته مو پام وکړئ. د بدن حرکات یا په انګلیسي ژبه کې باډي لنګویج هغه څه دي چې د یو چا په جذاب ښکاره کېدلو کې ډېر اهمیت لري. نو هڅه وکړئ تر څو د خبرو کولو پر مهال په منظم ډول د بدن حرکات استعمال کړئ، لکه د لاسونو خوځول، د سر خوځول، د سترګو او د بدن نورو غړو په منظم ډول حرکتونه. دریم، ویښتانو ته مو پام وکړئ. د خپل مخ او سر ویښتانو ته پام کول او په وخت اصلاح کول هغه څه دي چې تاسو ته جذابیت درکوي. هڅه وکړئ تر څو په میاشت کې یو ځل سلمانۍ ته د ویښتانو د اصلاح کولو لپاره ورشئ او که امکان ولري په اونۍ کې یو ځل د سټ ویښتان په خپله اصلاح کړئ. څلورم، د خبرو پر مهال د مقابل لوري سترګو ته وګورئ. کله مو چې له یو چا سره خبرې کولې، نو د سترګو قوي اړیکه ورسره ونیسئ، ځکه څېړنې ښایي چې کله تاسو د مقابل لوري سترګو ته ګورئ، نو هغوی فکر کوي چې تاسو ارزښت ورکوئ او دا کړنه مو د مقابل لوري لپاره د اغیز او محبوبیت سبب ګرځي. پنځم، د خولې او د بدن بوی ته پام وکړئ. هره ورځ ځان مینځل، عطر او سپری استعمالول او همدارنګه د غاښونو برس کول او مسواک وهل هغه څه دي چې ستاسو په روغتیا او جذابیت کې ښکاره ونډه لري. هیڅوک بد بوی نه خوښوي، نو ډیره هڅه وکړئ چې بدن او خوله مو بد بوی ونه کړي. شپږم، خندل او د نورو خندول. د خپل ځان او نورو د خندولو لپاره تاسو کولی شئ چې یو څو ښایسته ادبي ټوکې او جالبې خبرې زده کړئ چې مجلس مو ورسره ښایسته وي او نور خوشحاله وساتئ. اومه او وروستۍ خبره دا چې د وس او توان مطابق ښه لباس واغوندئ. هڅه وکړئ تر څو د خپل وس سره سم ښه لباس واغوندئ. دا لباس باید ستاسو له قد، اندام، څېرې او پوستکي سره ښه ښکاره شي. ډېرې تنګې او ارتې جامې دواړه ستاسو جذابیت ته تاوان رسوي. تاسو له خپلو ملګرو او یا د کورنۍ له غړو په دې برخه کې مرسته وغواړئ چې له تاسو سره کوم رنګ جامې ښایسته ښکاري. مننه ملګرو چې ویډیو مې راسره تر پایه وکتله. که مو چینل نه وي سبسکرایب کړی، سبسکرایب یې کړئ او ویډیو له ملګرو سره هم شریک کړئ. که غواړئ چې تبصره وکړئ، نو د کمنټ برخې ته ورشئ او خپل نظریات مو راسره شریک کړئ. تر بلې داسې یو ویډیو تاسې ټول په خدای تعالی سپارم. السلام علیکم ورحمت الله.